أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear student welcome back. The factors affecting enzyme activity lecture continues ساتو په مخکې lecture کې موږ د څلور فیکټر وی چې temperature pH enzymes concentration او substrate concentration enzyme activity څنګه افیکټ کوي. اوس پکې د inhibitors خبره کوو. inhibitors موږ شارټکټ د خبره دا کړو چې هر هغه ایجنټس یا هر هغه کیمیکلز چې اسی چل کوي د انزایم اکټیویټي د لږ ټایم لپاره او یا کمپلیټلی سکه بلاک کوي هغه ته موږ څه وایو هغه ته ولیکيږي انهبیټر. صحیح شو. دا ټاپک سره په دې کې زموږ سره د انهبیټر ټایپس راځي نو په دې وجه باندې دا ټاپک زموږ سره دا کنټینیو ساتو. ټیک ده. انهبیټر موږ څه ته وایو د سبسټانسز which block the activity of enzymes are called inhibitor. هغه سبسټانسز چې اسی چل کوي د انزایم اکټیویټي بلاک کوي د انزایم اکټیویټي څخه هغه ریسټریکټ کوي. صحیح شو. نو دې قسم سبسټانسز ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي انهبیټر. صحیح شو. او د هغه پروسس چې په هغه کې د انهبیټر په مسره د انزایم اکټیویټي انهبیټ کیږي یا سټاپ کیږي دې ته ویل کېږي انزایمز انهبیشن هغه ته ویل کېږي. د پروسس ته موږ څه وایو انهبیشن او دا کم کیمیکلز یا کم ایجنټ چې د انزایم اکټیویټي بلاک کوي هغه ته موږ څه وایو هغه ته ویل کېږي انهبیټر. صحیح شو. خو there are two types of inhibitor. د inhibitor زموږ سره دوه قسمونه دي. صحیح شو. یو ته څه ویل کېږي یو ته ویل کېږي irreversible inhibitor او بل ته څه ویل کېږي reversible inhibitor. د نوم نام پته لګي یعنی هغه inhibitor چې هغه irreversibly انزایم د څه کېږي بایند کېږي هغه ته څه ویل کېږي irreversible او هغه inhibitor چې هغه د لږ ټایم لپاره څه کېږي انزایم ته بایند کېږي او بیا ترې لرې کېږي هغه ته موږ څه وایو هغه ته ویل کېږي reversible. صحیح شو. ډیفینیشن څنګه دی irreversible inhibitor. Irreversible inhibitors covalently bound to the enzyme. دا چې کوم inhibitor دی کنه دا پرمننټلی انزایم ته باندې کیږي خو پرمننټلی لا ورې انزایم ته باندې کیږي ځکه د انزایم او د دې انهبیټر په منځ کې څه جوړیږي د دې په منځ کې جوړیږي کووالنت بانډ. د دې په منځ کې څه جوړیږي کووالنت بانډ او کووالنت بانډ موږ ته پته ده سره دا سټرونګ بانډ دی. نو په دې وجه باندې دا قسم انهبیټر بیا د انزایم نه جدا کیږي نو کمپلیټلی د انزایم اکټیویټي سکی هغه بلاک کی. صحیح شو. نو دې انهبیټر تاسو ولې کیږي irreversible inhibitor. د دې एग्जांपल سره زموږ سره لکه مثال په تور باندې ساینایډز او موږ تاسو وایو په کامن لینګویج کې زهر دی ته وایو زهر چې وته وایو. صحیح شو. دا سری پاسل کې انهبیټر دي او کوم انهبیټر دي دا irreversible inhibitor دي چې کله دا انزایم ته بایند فل نو دا انزایم اکټیویټي کمپلیټلی سکه بلاک کی او چې د انزایم اکټیویټي بلاک هغه به کیمیکل ریاکشن نه کوي چې کیمیکل ریاکشن نه کیږي د سیل بس کیږي د سیل بکیږي ډیث د سیل بس کیږي د دې بل ډیث کیږي. صحیح شو. دلته کې एग्जांपल دی چې ساینایډ خبرم کو نو دلته کې موږ سره غسره پوټاشیم ساینایډ KCN دي ته وایو دیسی چې کې د بلاک کې سایټوکروم اکسیډیز انزایم د کوم انزایم بلاک کې د انزایم ته وایو سایټوکروم اکسیډیز دي ته ولیکيږي او دا به کوم ځای کې د په الکترون ترانسپورت چین کې په الکترون ترانسپورت چین کې انزایم دغه ته موږ وایو سایټوکروم اکسیډیز هغه ته ولیکيږي نو دا KCN انزایم دا KCN انهبیټر لیکي او دا انزایم کمپلیټلی سکه دا بلاک کوي. نو چې کله دا انزایم بلاک شو الکترون ترانسپورت چین ته پته ده کې د انرژي پروډکشن کیږي نو چې کله کې د انرژي پروډکشن کیږي او دا انزایم بلاک شو نو کې د انرژي پروډکشن نه کیږي چې انزایم پروډکشن د انرژي پروډکشن نه کیږي انزایم ته به انرژي نه ملېږي چې کله انزایم د انرژي نه ملېږي نو ظاهره خبر ده څه کیږي دا غیر د سیل بډت کیږي زم سره نو دا زم سره شو irreversible inhibitor. وسو reversible inhibitor څه ته ویل کیږي reversible inhibitors are non covalently bound to the enzyme. دو انزایم ته بلاک کیږي خو non covalently مطلب د انزایم او د انهبیټر په منځ کې چې کوم فورس اف اټریکشن هغه سي هغه وی کی نو دا انهبیټر انزایم ته بلاک شي خو بیا د پاسانه باندې را لر کې دی شي. شو. نو د انهبیټر کوم څه وایو دې ته ویل کېږي reversible inhibitor. صحیح شو. د reversible inhibitor further دا ډیوایډ شي د سو ټایپس تر ټو ټایپس ته یو تم څه وایو کمپیټیټیو انهبیټر او بل څه ویل کېږي نان کمپیټیټیو انهبیټر. د نوم نام پته دی کې یو وسکه یو مقابله کوي بل مقابله نه کوي. صحیح شو. خجی competitive inhibitor څه ته ویل کېږي inhibitors whose shapes are similar to that of substrate. هر هغه inhibitors
چې د هغې شیپ د چا د شیپ په شانتي د سبسټریټ د شیپ په شانتي. نو ظاهره خبره ده چې د دواړو شیپ څه شو هغه یو شانتي شو. نو دوی به د یو بل سره څه کوي مقابله کوي د څه لپاره د اکټیو سایټ لپاره د څه لپاره د اکټیو سایټ لپاره. صحیح شو ښه جي. They compete with substrate for active site. نو دوی د یو بل سره څه کوي مقابله کوي. صحیح شو. نو اوس مقابله به څنګه راځي دې خوا ګورئ ریاکشن و ریاکشن یې موږ لیکلي دي. که فرض که دا انزایم چا ته بایند شو د انهبیټر ته بایند شو مطلب دا انهبیټر ولګولو او اکټیو سایټ ته بایند شو نو په دې کیس کې به زموږ سره ریاکشن نه کېږي ریاکشن به زموږ سره نه کېږي. خو که فرض که دې انزایم ته څه بایند شو دې ته سبسټریټ بایند شو نو بیا به څه کېږي زموږ سره بیا به ریاکشن کېږي زموږ سره بیا به څه کېږي بیا به ریاکشن کېږي. صحیح شو. د دې کمپیټیټیو انهبیټر اگزامپل څه دي دا ستاسو په کتاب کې دا یو ورکړی دی بل ورسره ما اډ کړی په خپله باندې یاد ساتئ. صحیح شو. سلفونامایډ دا یو قسم ډرګ دی انټي بیکټیریل ډرګ دی. صحیح شو. نو دا څه دا یو قسم کمپیټیټیو انهبیټر دی د چا لپاره د انزایم لپاره ځکه د دې چې کوم شیپ دی هغه د سبسټریټ د شیپ په شان دی سره هغه یو شان دی سیملر دی. صحیح شو. مطلب دې ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي سبسټریټ انالاګ دې ته ویل کېږي ځکه د دې شیپ صحیح هغه یو شان دی. صحیح شو. او بل سره زموږ سره میلونیک اسیډ دا په اصل کې دا قصه ته زه لږ جنرال کومه. میلونیک اسیډ دا زموږ سره انهبیټر دی د چا لپاره یو انزایم دی هغې ته وایو سکسینیټ ډي هایډروجنیز هغې ته ویلی کېږي سکسینیټ ډي هایډروجنیز هغې ته ویلی کېږي. اوس د دې سکسینیټ ډي هایډروجنیز انزایم لپاره سبسټریټ په څو کې نو هغې ته وایو سکسینیټ هغې ته څه ویلی کېږي سکسینیټ. نو سکسینیټ د دې لپاره د سکسینیټ ډي هایډروجنیز لپاره سره سبسټریټ دی او میلونیک اسیډ د دې لپاره سره دا انهبیټر دی. نو که دې انزایم ته سکسینیټ ډي هایډروجنیز ته سکسینیټ بایند شو نو ریاکشن به کېږي. خو که فرض که دې سکسینیټ ډي هایډروجنیز ته میلونیک اسیډ بایند شو نو بیا ریاکشن نه کېږي. نو دې ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي کمپیټیټیو انهبیټر. صحیح شو. دویم چې کوم ټایپ دی په دې ریورسیبل انهبیټر کې هغې ته موږ څه وایو نن کمپیټیټیو انهبیټر. نو یو خو خبره خو د دې نه کلیر کېږي چې انهبیټرز هو شیپس آر ډفرنٹ فرام دیٹ آف سبسټریټ. هغه انهبیټر چې د هغې شیپ د سبسټریټ د شیپ نه صحیح هغه ډفرنټ دي مطلب د دې چې کوم جیومیټري ده هغه صحیح هغه مختلف وي. صحیح شو. They do not bind to the active site but bind to the other site in enzyme. صحیح شو. دو په اصل کې څه چل کوي دوی د انزایمو اکټیو سایټ ته نه بایند کېږي ځکه د دې شیپ د سبسټریټ د شیپ په شان دی نه د دې جیومیټري سره هغه بدله ده. صحیح شو. نو دو په انزایم کې یو بل سایټ ته څه کېږي هغې ته بایند کېږي او چې کله دو په انزایم کې بل سایټ ته څه شو هغه بایند شو نو د دې سره د انزایم چې کوم شیپ ته یا اکټیو سایټ ته هغه څه شي هغه ډسټرب شي هغه څه شي هغه ډسټرب شي. نو چې کله اکټیو سایټ ډسټرب شو هغې ته بیا سبسټریټ نه بایند کېږي نو په دې وجه باندې انزایم خپل ریاکشن نه پروسیډ کوي ریاکشن به هغه نه کوي. صحیح شو. نو دا زموږ سره کوم انهبیټر دی دا زموږ سره نن کمپیټیټیو. دریم چې کوم ټایپ دی هغې ته څه ویلی کېږي هغې ته ویلی کېږي فیډ بیک انهبیټرز هغې ته ویلی کېږي فیډ بیک انهبیټرز هغې ته ویلی کېږي. و د دې څخه سره inhibitor which bind the second binding site in the enzyme other than active site known as the allosteric site. په اصل کې په انزایم کې زموږ سره صحیح د اکټیو سایټ نه علاوه یو بل سایټ او دغې بل سایټ ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي الوسټریک سایټ. لکه مثال په طور باندې که فرض کوم موږ دلته کې لږ شان ریفریجرنټ کوشش شو مثال په طور باندې زموږ سره دا یو انزایم دی زموږ سره دا یو سره دا یو انزایم دی زموږ سره دا یو چې کوم دی که نه دا د دې سره دا د دې اکټیو سایټ دی او د دې اکټیو سایټ نه علاوه دلته کې یو بل صحیح دلته کې یو بل سایټ دی بایندینګ سایټ دی دغې ته موږ څه وایو دغې ته ویل کېږي الوسټریک سایټ. صحیح شو. نو اوس خو که فرض که موږ د دې سبسټریټ وګورو نو د دې سبسټریټ به تقریبا داسې غونډه کې راځي په داسې غونډه کې جیومیټري کې به راځي دا به راځي او دلته کې بایند کېږي او دا انزایم څه کوي دغه ریاکشن به دغه کوي کیټالایز کوي. صحیح شو. خو دلته کې زموږ سره بل مالیکول لکه مثال په طور باندې زموږ سره دا مالیکول دی او دا راغی دا دلته کې بایند شو دا څه شو دا راغی او دا زموږ سره دلته کې بایند شو دلته کې زموږ سره څه بایند شو دلته کې دا سبسټریټ بایند شو دلته کې زموږ سره دا څه بایند شو دا انهبیټر بایند شو لکه مثال په طور باندې موږ ورته انهبیټر وایو. صحیح شو. نو خبر یې ساتئ چې کله هم دا انهبیټر دلته کې بایند نو دا سبسټریټ د انزایم ته بیا نشي اټیچ کېدی دا سبسټریټ د انزایم ته بیا نشي اټیچ کېدی. ولې ځکه دا چې کوم انهبیټر دی کوم چې په الوسټریک سایټ باندې موجود دی دا داسې چل وکړي که نه چې دا د اکټیو سایټ د شیپ څه کړي دا ډسټرب کړي دا څه کړي دا ډسټرب کړي مطلب دا چینج کړي په دې کې کنفارمیشن چینجز وکړي سټرکچرل چینجز په دې کې وکړي نو دا سبسټریټ بیا د اکټیو سایټ ته نشي بایند کېدی. صحیح شو. خو که فرض که دا نه و دلته کې
دا انهبیټر په دې الوستریک سایډ باندې نو د دې انزیم چې کوم اکټیو سایډ هغه سه هغه مینټینی دا دلته کې راځي او سکیږي بایند کیږي صحیح شو وسو دلته کې د انهبیټر چې کله بایند کیږي صحیح شو او مطلب د څه کې د انزیم د اکټیو سایډ څخه د ډیسټرب کوي نو دغه قسم انهبیشن تم غسو یا انهبیټر ته سو د ته ولې کیږي فیډبیک انهبیټر د ته ولې کیږي صحیح شو خاجي binding of inhibitor to the allosteric site inhibit enzyme activity چې کله هم دا inhibitor دغه allosteric site تاسو دا اٹیچ هو نو انزیم با ریاکشن نشي کولای مطلب د انزیم ته سبسټریټ نشي بایند کېدای شي او کپرس کا دا نو ظاهره خبر دا کپرس کا انهبیټر نو په allosteric site باندې نو انزیم با سبسټریټ تاسو کې بایند کیږي او ریاکشن به سکیږي ریاکشن به کیږي صحیح شو خجی و د دې پیدا سره جنو خبره یا ساتي These inhibitors are usually the product of reaction. دا پاسه لکه سي دا د reaction product دی. دا پاسه لکه سي د reaction product سي او د دې کار سره which control the product formation by an enzyme او د دې کار دا کنه چې دا د انزیم په مدد سره چې کوم پروډکټ جوړیږي هغه پروډکټ فارمیشن څخه دا کنټرول کوي لکه مثال په تور باندې کوم غدل کې एग्जांपल واخلو صحیح شو مثال په تور باندې زموږ سره یو A سبسټریټ دا غینه سره جوړیږي د دینه جوړیږي د انزیم 1 په مدد سره B جوړیږي د دینه بیا د B سبسټریټ نه سره جوړیږي د انزیم 2 په مدد سره د دینه جوړیږي C او د قشن بیا د C نه سره جوړیږي د دینه جوړیږي D د انزیم 3 په مدد سره د دې D نه بیا سره جوړیږي د E4 په مدد سره د دینه جوړیږي E صحیح شو نو دا موږ کدی ته ګورو دا سلسله به کمه پورې روانه مطلب د E نه به F جوړیږي د F نه به G جوړیږي مثال په تور باندې دا قصه به کمه پور روانه شي شو نو پاسه لګي د څه چل کی کنه چې په داسې ریاکشنو کې په دې ریاکشنو کې د څه چلو شي کنه چې په دې کې یو پروډکټ جوړیږي په دې کې څه جوړیږي په دې کې یو پروډکټ جوړیږي او دغه پروډکټ د څه کار کوي د زوم سره د فیډبیک انهبیټر کار کوي دا څه کار کوي د فیډبیک انهبیټر کار کوي لکه مثال په تور باندې زوم سره د لکه E جوړ شو زوم سره د لکه څه جوړ شو E پروډکټ جوړ شو د لکه نو دا E پروډکټ راشي او د لکه د دې څه چلو کې کنه د دې څه چلو کې دا کم انزیم نمبر 1 نه د بلاک کې د رسکه د بلاک کې څه شنو دلته کې سو دلته کو ایزم سره پروډکټ دی کنه او دا پروډکټ څه چل وکړو د راغه او د انزیم سره د بلاک کو نو دا انهبیټر شو دی لپاره او دا انهبیټر سو ته د ریاکشن یو پروډکټ دی نو چې کله دا انزیم سره شو دا بلاک شو صحیح شو نو مطلب دا شو چې دا کم A چې کنورټ کو چې B ته نو هغه انزیم سره شو هغه بلاک شو نو د A نه به B نه جوړیږي د B نه به C نه جوړیږي د C نه به D نه جوړیږي او د D نه به واپس بیا E نه جوړیږي نو په دې طریقه باندې د ریاکشن سره شو دا کنټرول شو نو دا پروسس مونږه په اسانه پاتې کې داسې ویل شو چې فیډبیک انهبیشن یا فیډبیک انهبیټر د چا لپاره لازمي دي د انزیم د ریګولیشن لپاره د سره لپاره د انزیم د ریګولیشن لپاره چې دا انزیم څخه د ریګولیټ کی په دې باندې چیک اینڈ بیلانس هم پکار دی په انزیم اکټیویټي باندې پکار دی په دې باندې چیک اینڈ بیلانس هم پکار دی نو د دې چیک اینڈ بیلانس وکړو د دې لپاره خاص قسم انهبیټر ریسپانسیبل دی چې هغه ته موږ سوایو هغه ته ولیکي فیډبیک انهبیټر څخه ته ولیکي څه شو نو په دې لیکچر کې موږ څه کور انهبیټرز مونږ کوم چې انهبیټر مونږ څه وایو دا غي کم ټایپس دي او د فیډبیک چې کوم انهبیټر د غي د امپورټنس په اړه کوم خبر وکړه نو د دې سره د چپټر چې وو نو دا اختتام ته ورسېدو انزیم چپټر د فرست ایئر د بایولوژي څخه شو دا ختم شو ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به مونږ د یو نوې چپټر سٹارټ اخلو بیا بایو انرژیټیکو دا غي پوری د لیکچر سره شو دا کمپلیټ شو ثانک یو سو مچ او د نوټس جوړولو لپاره د دینه سکرین شاټ اخیستئ شئ